السلام علیکم خوږو دوستانو، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست او د صحت په جامو پټ یاست او تل خوشحاله یاست. خوږو دوستانو، نن زه تاسو ته زموږ او ستاسو د سهیلي پښتونخوا د پښین د سیمې د یو نوموړي شاعر، د یو نامتو طنزیه شاعر شعر به زه تاسو ته ووایم. هغه طنزیه دی، ټول عمر یې خلک خندولي دي په محفلو کې، خو له بده مرغه هغه نن زموږ او ستاسو په منځ کې نشته. هغه له موږ څخه د ټول عمر دپاره جدا شوی دی. هغه محترم نوم دی منشي محمد رحیم کاکړ، چې ټول عمر به موږ په مشاعرو کې خندولو. نو نن ما لازمه وګڼله چې د هغه یو شعر تر تاسو پورې در ورسوم. خدای پاک دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ وګرځي. وایي موږ غریبان یو زموږ پر پښو ګزاره، موږ غریبان یو زموږ پر پښو ګزاره، ستی پر ټیوټا پر پیجارو ګزاره. دا یو لفظ د بار بار په دې کتاب کې راوړی دی. دا تی کېدای شي بر پښتانه په دې باندې دغسې چې دا کنفیوز شي چې دا تی لفظ دلته سیمه ییزه لهجه د کلیواله تی د تاسو پر ځای باندې دوی تر تی استعمال کړی دی، تی چې مثال تاسو نه داسې. وایي ستاسو کوشنیان پر صوفه سیټ ویدېږي، زموږ د کوشنیانو پر زانګو ګزاره. تی سرجري د زړه لندن کې کوي، تی سرجري د زړه لندن کې کوي، زموږ د ملا پر تعویذو ګزاره. موږ د سحر ناشتې ته شی نه لرو، موږ د سهار ناشتې ته شی نه لرو، ستی هر سهار پر بسکوټو ګزاره. پر تی دود بد لګېږي ګیس ته ناست یاست، پر تی دود بد لګېږي ګیس ته ناست یاست، زموږ د زوزانو پر لمبو ګزاره. تی په جهاز کې چکرونه وهي، تی په جهاز کې چکرونه وهي، زموږ د ټیکټرو پر ټیلو ګزاره. موږ خو ضمیر خپل خرڅولی نسو، موږ خو ضمیر خپل خرڅولی نسو، ستی په ووټو کې پر پیسو ګزاره. پیپسي پانټا خالي د استی په قسمت، پیپسي پانټا خالي د استی په قسمت، زموږ د گنج پر هندوانو ګزاره. تی دودپتي په سرینا کې کوي، دودپتي د شیدو چای ته وایي، کوم چې شیدې پکښې. تی دودپتي په سرینا کې کوي، زموږ په هوټل کې پر ترخو ګزاره. تی خو وزان ته ګراسي ګروند جوړوي، زموږ د ډبرو پر ګروندو ګزاره. منشي رحیم به حقیقت لیکمه، منشي رحیم به حقیقت لیکمه، زموږ پر دا رنګه شعرو ګزاره. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو دا شعر د خوښۍ وړ وګرځي. خوږو دوستانو، یوه غوښتنه زه له تاسو څخه کوم، یو خواست زه له تاسو کوم، دا زما کوم چینل چې دی دا درسره سبسکرایب کړئ، او که داسې دوستان وي سبسکرایب نه پېژني، دا کومه زما ویډیو چې تاسو ګورئ نه، د دې ویډیو لاندې پر دې سایډ باندې پر یو سایډ خو زما نوم لیکلی دی، پر دا بل سایډ ته په سره خط باندې سبسکرایب لیکلی، دا به سبسکرایب کړئ. او په څنګ کې د ګنټۍ نشان هم لګېدلی دی، چې دا سره سبسکرایب په ګوته وراوړئ، دا به خړ واوړي، په څنګ کې د ګنټۍ نشان دی، دا به هم در سره ووایي، دا د نوټیفیکیشن نشان دی. هر وخت زه ویډیو پورته کوم، هغه به تاسو ته اتوماتیک در رسیږي. د دې معنا دا ده. نو زه نور ستاسو قیمتي وخت نه اخلمه، تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه.